ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د کونړ ملي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لاندو خبرون ته خراغلی کونړ کې د رهبرۍ او مدیریت د فراختیا اونی سیمینار پایته ورسید. کونړ کې د ادارو د رئیسانو، امیرینو او مدیرانو لپاره د رهبرۍ د فراختیا مهارتونو او د مدیریت د بنسټونو روزنی سیمینار پایته ورسید. کونړ امنیه قومندانۍ د جرمونو سره د مبارزې او سیمه ایز کنټرول مسؤلینو د امنیه د قومندان په مشرۍ غونډه وکړه. افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان د حکومت له لوري دغه هیواد د ممنوع ډلو له نوملړ څخه د اسلامي امارت د نوم ایستل کېدو توت هرکلی وکړ. د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزي نن په کابل کې د چین ولسي جمهوریت د سفارت له شازدافر سره وکتل. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله سږکال د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت 15.5 سلنه لوړ شوی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو معین مولوي ضیاء الحق حقمل په مشرۍ یو پلاوی په لغمان کې د ختیځ زون له ولایتي ویاندویانو او د رسنیو له مسؤلینو سره د همغږۍ په ناسته کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واورېدل. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږکال د شاتو په تولید کې د 2 برابره زیاتوالي خبر ورکړی دی.